څو کلونه پخوا زموږ د خپلوانو کې یو نکاح وه. زه لږ ناوخته راغلم. زموږ ملګری دی ډاکټر صاحب شیرولي، دا ناست و د یو ځوان څنګ ته، نوم به یې نه یادوم. نو ډېر داسې فراموزي زه پوه کړم چې زما خواته راشه او د دې ځوان څنګ ونیسه. زه هم راغلم، دغه ځوان څنګ مې ونیو. نو ده نه مې پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب شیرولي خان نه چې څه قصه ده. هغه ډېر خوشحاله و، مسکی مسکی کېدو. ما ته ویل چې یاره ډېره موده بس زموږ یو فرهنګي ملګری راغلی دی، شاعر دی، ادیب دی. زه هم لږ نور ور جوخ شوم، د سړي سره د زړه خواله شروع کړه. پوښتنې ته هغه هم کولې، ما هم کولې. ډاکټر صاحب شیرولي ته پوښتنه وکړه چې فلانکي خان شاعري دې تر کوم حد رسولې ده؟ سړي بس مخې ترې ونیو، ولاو شاعري خو رانه پاتې شو. نو زه هم خفه شوم چې ځوان دی، با استعداده دی، خبرې اترې مو سره نورې لږې واړولې. نو اخر مې ورته ویل چې د دې وجه څه ده چې تا شاعري پرېښوده؟ وایي چې والله دلته پښتو اخبارونه او مجلې نه پیدا کېږي، ما خو به د پښتو مجلو او اخبارونو نه شعرونه لیکل. نو په همدې لړ کې زموږ یو بل ملګری دی ولسي شاعر غلام نبي خان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر باندې ونمانځي. ښاغلی غلام نبي خان. جانانه کلي کې که ښار کې زه درته ناست یم په لار کې، وخت تېروم ستا انتظار کې، ما د کونړ د سینهزار کې زما اشنا به پکې مخ وینځلی وینه. وی جانانه راشه چېرته مه ځه، خواته مې کښېنه چېرته مه ځه، ما ته لږ غوږ شه چېرته مه ځه، زه درته ویم کونړ ته مه ځه، چېرته ځنګلو کې به ورکه شي مینه. زما د شعر عنوان دی د ادب د غلو لاپې شاپې. خو مخکې د دې نه چې هغه لاپې شاپې شروع کړي، ما مته یو بیت کې لاپه کړې ده. وایي زه په خپله ډانګ په لاس به پسې ورشم که خبر شم چې معیار د غزل غل دی. بیا دی څه وایي؟ وی ما له حمزه بابا الهام اخیستی، دغه غزل مې ته انعام اخیستی، زه ویم دې کې هیڅ خبره نشته، چا تې چاربې ته چای کلام اخیستی. څوک د ساحل غزلې خپلې ګڼي، څوک یې هم ډېرې زیاتې ښکلې ګڼي. یو وایي ساحل زما غزلې وایي، ځکه طوطي په شان بدلې وایي. بل وایي زه خو فی البدې شاعر یم، شعرونه لیکم د پرې شاعر یم، زما شعرونه دي د کاڼو کرښې، زه د جرګې او مرکې شاعر یم. یو به غږ وکړي زه کتاب لیکمه، د بل کتاب نه په شتاب لیکمه. یو به غږ وکړي زه کتاب لیکمه، د بل کتاب نه په شتاب لیکمه. نه مې عینکې شته نی وینمه، خو بیا هم رڼا کې د آفتاب لیکمه. وی ما ته به غوږ شي زه لیکوال یمه، زه د شعرونو مینهوال یمه، شعرونه نه لیکم قصې لیکمه، د شاعرانو انډیوال یمه. نو دې دلته یوه ټپه ده، نو هغه هم داسې ده، وایي لږ شانداشین قلم دې راکه، زه دې پردي شعر کې خپل نوم ور زیاتومه. او بله یو څلوریزه مې د کنډه باغۍ پښتو کې لیکل ده. دا درته عرض کومه. وایي اشنا مې په اختر کې ولیده وه، ما خپل لیلا ګودر کې ولیده وه، او چې راغی مخامخ راته لیلا، نو زیر شوم سم مې سور کې ولیده وه. ډېره مننه.